دا وسایل ستا شریک نه دي نو دې ته یو موټی شي که نه هسې وایي پنجاب ورکړو پنجابي رانه خوري تا په د کوم پنجابي سر مات کړی دی چې ستا نه خوري سمه پڼه ده د فرعون ګریوان کې لاس اچوم چې د موسی غوندې د ډېرو پرزولو وړ شه ډېرو عزتمندو خوږو پښتنو زه د ټولو نه مخکې د حیران صاحب د هغو د ملګرو د هغو د کمیټۍ او بیا ستاسو د ټولو چې ستاسو په راتګ دا پروګرام ښکلی شو د سهیل صاحب او د هغې سره د راغلو ملګرو ته سلام کوم په خیر راغلي ورته خبره دا ده چې زه خو دې له نه یم راغلی چې سهیل نور لوی کړم او دروند یې کړم هغه دروند دی لوی دی زه به یې څه لوی کړم د هغه پند او د هغه شخصیت د هغه د هېوادپالنې د چپپالنې او د ولسپالنې جذبې هغه لوی کړی د ډېر وخت خبره ده سهیل صاحب هم زلمی او زه هم داسې څه غوټکی غوندې ومه په یو ځای کې سهیل صاحب سیاسي جلسه وه په هغې کې راووت لکه د شوقدر لمبه چې لاړه شي یو وي دا څوک دی بل وي دا څوک دی بیا هغې پسې دې کتاب د ویر په چم کې وار د نغمو دی یو نوی نوم و یو نوی انداز و یو نوی فکر و نو خبره لنډو زه ډېر ودرېدی نه شم نن که دا پروګرام جوړ شوی دی موږ ټول راغلي یو سهیل ستایو تپوس به نه کوو چې سهیل نه چل دی خلق نور هم ډېر دی ډېر شاعران هم دي ډېر ادیبان هم دي ډېر پوهان هم دي ډېر لیکوال هم دي وروره که یو لیکوال دی که یو شاعر دی که یو لیکونکی دی که د ده په کلام کې د دې خاورې غاصبانو ته اشاره نه وي ظالمانو ته اشاره نه دی د مظلوم په سر لاس نشي راښکودی دی د هغه په خوا کې نشي ودرېدی د هغه له د فریاد نه او د بغاوت ژبه نشي ورکولی دی په دې خاوره باندې چې څومره وسایل دي دا تختیږي او دی سترګې غړی او د غږ نه دی نو که د یو شاعر ملګري لیکوال یو خطیب د یو سړي په وینا کې دا خبرې نشي چې هغه مظلوم له ژبه ورکړي فکر ورکړي شعور ورته ورکړي چې جګ شه بې ځایه مه مره په بې ځایه چې مړ شي په مقبره کې پېغلې د وطن هغه ته دعا نه کوي نو سهیل صاحب مظلومانو په خوا کې ودرېد هغو ته یو فکر ورکړو شعور یې ورته وکړو نغېده او پاڅېده یې ورته وښو اوس که دا قام نه پاڅي نه نیغېږي د خپل حق تپوس نشي کولی د خپلو وسایلو ساتنه نشي کولی نو بیا خو به د اسرائیل هغه شپېلې ته صبر کوو که هغه یې پاڅوي موږ خو لکه د هر لیکوال نه دا تمه کوو چې که ته لیک کې چا لیکې خو د ولس لیکې د خاورې لیکې د خپل کلتور ساتنې لیکې ستا وسایل دې پیدا کړي ته که د لویې پښتونخوا په وسایلو بحثونو کې وخت لږ دی خو د سوات یو څلور پنځه څیزه تاسو وګورئ کله چې کردګار کومې پرېمانه اوبه درکړي دي څومره تنګي دي خوړونه دي ابشارونه دي چینې دي دریابونه دي تا ته یې څه پیدا ده تا ته په ډیم جوړ شو ماحول ستا خراب کړو ځمکه ستا شړه کړه ځنګل ستا تباه کړو دا ډیم یا و یا نه ستا ځنګل دی زما او ستا د نیکانې په خوله هم نه ده تللی قدرت یې خپله بخښنه کړې ده پیدا کړی دی ته یې ساتلی نه شي ستا بجلۍ ده
په خپله بجلۍ کې تا له 10% بجلۍ په سلو کې درکوي پیدا کوي ته تا چېرته تپوس کړی چې دا ولې دغه شانتې ستا سیلځایونه دي په ټول ملک کې وګرځه قدرت په سواد چې کومه مهرباني کړې دی په بل ځای ډو کړې نه ده خو دا سیلګري او دا سیاحت دا دوو څیزونو په وجه دی دلته اوبه ډېرې دي او ځنګل ډېر دی دا تکټ کې بیا څه دي بیا خو به دا کوړي میلې جوړې شوي ته د هغې د ساتنې او د پوښتنې نه یې اوس چې کښېنې ما یری ما ته نه دی په بریتو لاس ووهي او مه مې نسئ او ورړم پې او داسې دي یا به زما په مخ کې بیا دا نومونه نه علې چې زما د مور چټ کالي او زما د نیکه تورې چلې دي دا ګز او دا میدان یا به پریاد نه کوي پریاد چې هغه زنانه کوي نارینه راول مرکه کوي بیا جرګه کوي بیا جلسه کوي بیا جلوس کوي بیا په مارۍ ورپلو کېږي ته رسئ نه کټکول ګرځي او نه غږ کوي تا سره چې دا بله ورځ څه وشو ستا په کروړونو خلک وو په سوونو په زرګونو ستا امیدواران ولاړ وو اخوا یې د له محمود خان د پاڼې نه ویست دې خوا یې د له داوړ په قبایلو کې ویست دې خوا یې د له ایمل خان ویست اوس ته چې چکړې خورې که ماته خورې ستا رضا کم کام چې خپل تپوس نشي کولی د ده نه سبا یې او نه یې سهار یا د پریادونو نه قلار شه چې څوک د سره څه کوي به یا جګچه میدان ته شه ستا ژبه قیدي ده څوک یې په نصاب کې نه پرېږدي په سکول کې نه پرېږدي کالج کې نه پرېږدي په دې سوات کې داسې کور و چې هغه د طالبګیرۍ په ورځو کې ډچولی شوی نه و څونه وینه توی شوه څونه خلک مړ شو څونه بربادي وشوه تاسو دوه کسه راغونډ شوي چې په کوڅه کې وباس کړی چې داسې وکړو دا چا راوستی و دا ډرامه وله چا لیکلې وه دا موږ یې ولې وژلو دا داسې قام سره به لوبې نه کېږي څه به ورسره کېږي موږ وایي دا خاوره زما ستا شریکه ده که ته هر ګوند له ځې هرې پارټۍ له ځې خو دا خاوره خو ستا شریکه نه ده دا ژبه ستا شریکه نه ده دا وسایل ستا شریک نه دي نو دې ته یو موټی شئ که نه هسې وایي پنجاب ورکړو پنجابي رانه خوري تا په کوم پنجابي سر مات کړی دی چې ستا نه خوري ته خو سره خبرې ته هم نشي کېناستی چې خپل تپوس دې وکړې نو بهرحال زه د خپلې خبرې یو خو نه جوړتیا ده یو سایل صاحب به ښکلې خبرې کوي نو هغه به واورو ستاسو ټولو مننه کوم الله دله دین هم درکړه او دنیا دله هم درکړه او خدای و بریالي لره ډېره مننه